ګرانو دوستانو قطرې راتلل خاص کر د جریان مزي باره کې نن موږ خبره کوو. جریان مزي هغه قطرې وي چې کله انسان لږ شهوت کې راشي یا څه تصویر وویني یا خپل منګیتر سره جینۍ سره خبرې کوي یا اکثر واده کړي خپلې ښځې سره زنانه سره کینی کټ کې خبرې کوي، لاس یې هم نه وي لګولی چې د هغه نه قطرې روانې شي او هغې ته هغې کې کمزوري بیا محسوس شي، امساک کمی یعنې نفس کې ډیلاپن ورسره پیدا شي. او داسې چې ناواده کړو ته اکثر دا مسله ډیره راځي، دا د شهوت د زیادت په وجه دا ډیر آسان علاج دی. کو تاسو هغه کول غواړئ نو ځان سره کافي او بالپن راوالی دا ولیکئ. تاسو به اوچه دنیا والی یو توله به تاسو مصري والی، یو توله به تاسو تخم کاهو والی او تاسو به والی کشت کلعی 3 ګرام. دکه درې څیزه چې کوم دي دنیا او تخم کاهو او مصري دا به ښه پوډر کې چې کله دا پوډر شي نو دا کشت کلعی به پکې واچوي او په چمچ باندې به حل کې سار ماهام په ناره باندې د کچلسې سره د پیو لسې سره چې یو پیالې ورسره اوبه کې هغې سره به استعمال کې انشاءالله چې جریان مزي به ورسره مکمل ختم شي. پرهیز به ورسره د ګرم خوراک نه کباب، تیکې، میان، مرچکې وغیره نه خورئ او په داسې پرهیز کې به تاسو د فحش خبرونه، فحش تصویران کتلو نه یا ویډیو کتلو نه او داسې کو واده کړي یا نو زنانه سره خو ډېر پرهیز نه کېږي او حتی الامکان چې دی نو دی بیل کم کټ کې داسې یو هفته نیمه ته بیل کټ کې سملي خپل خواهشاتو دپاره د ورځي بیا دی واپس خپل کټ ته راځي چې د ده د کله بیماري ختمه شي نو بیا دی خپل روټین شروع کړي. او که څوک د دوایانو اخیستل غواړئ نو د مردانه طاقت دپاره، ګردې کاڼي دپاره داسې د مهرو ختل، د مخرو کې سپیس پیدا کېدل او ارکالنساء دپاره به د دې مرض دپاره پټو مرض دپاره به ستاسو راتلل وي. حکیم رب نواز، حمزه مارکیټ، پار ہوتی مردان. د رابطے نمبر دے 0313 94 898 53.